یعنی اوه کسان دي او دوی چې غټه قرباني اخلي مشترکه باندې دوی د قرباني کې څومره روپیا اچوي څومره حصه پکې ادا کوي. ګران کتونکو مثال کې طور پر اوه کسان دي او دوی یو قرباني اخلي او دغه قرباني دوی چې په 70,000 روپیا باندې اخلي نو دغه اوه وړه کسان به چې دی په دغه قرباني کې یو برابر روپیا اچوي. مطلب دا چې 70,000 روپیا باندې دغه قرباني سروي دی او دا چې د اوه کسان دي نو دوی به هر یو نفر 10,000 روپیا اچوي. که چېرته په دغه اوه کسانو کې 15 کسانو 10,000 روپیا واچولې او یو کس چې دی 15,000 واچولې او بل کس چې دی هغه 5,000 واچولې نو دغه کس چې دغه قرباني نه کیږي ځکه چې په دغه قربانۍ کې چې کله حصه اخلي نو دغه حصه به د نورو برابر وي. یعنی 70,000 روپیا باندې د قربانۍ سروي دی نو هر یو نفر به چې دی په دغه قربانۍ کې چې حصه اخلي نو هغه به 10,000 روپیا اچوي. داسې که هر څه روپۍ وي هر څومره ریټ د دغه څاروي وي دا په اووه تقسیمه باندې شي چې د هر یو انسان د هر یو مسلمان برابر قیمت راشي نو دوی بیا په دغه قربانۍ کې حصه اخیستلی شي. خو که چېرته زه به تاسو ته مثال جوړ کړم یو مسلمان ورور دی هغه سره روپۍ کمې دي او دله چې بل مسلمان په دغه څاروي کې په دغه قربانۍ کې روپۍ اچوي نو دې لپاره طریقې کار دا دی چې هغه کس په خپله طرفه روپۍ نه اچوي ورله. مثال کې طور په دغه 70,000 روپیا باندې څاروی دی او په دې کې 15 کسان داسې چې هغوی 10,000 روپیا واچولي او یو کس دی هغه 15,000 روپیا اچوي 15,000 روپیا چې بل مسلمان ورور دپاره اچوي او بل نفر چې کوم دی هغه صرف 5,000 روپیا واچولي. نو دا یې داسې طریقې کار وکړي چې چا 15,000 روپیا واچولي دی دغه 15,000 روپیا راواخلي او هغه مسلمان ورور ته چې کوم 5,000 روپیا به دغه قربانۍ کوي چې هغه له دې صدقه کړي هغه له دې ورکړي. کله چې د هغه ملکیت له راشي نو هغه د خپله طرفه چې کوم 5,000 روپیا ورسره وي او 5,000 روپیا له دغه مسلمان ورور وکړي دا د یو ځای کې نو 10,000 روپیا وشي او په دغه قربانۍ حصه کې به واچوي نو ټولو چې دی دغه حصه برابره شوله او دغه قسمه قرباني کول دا برابر شول او دغه قسمه قرباني کول دا جایز شول. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.